د توپډنډي لوبې سیالۍ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. یوه میاشت یې دوام وکړ او پایلوبه یې تېره ورځ د پایندې زلمیو لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د لوګر د سپورټ امریت مسؤلین وایي چې د دغو لوبو په لار اچولو څخه یې موخه له ناسمو لارو د ځوانانو راګرځول او د توپډنډي لوبې لا پیاوړې کول دي. دغه ملي او عنعنوي لوبې دي چې په لوګر ولایت کې د ورزش د امریت لخوا څخه په لاره اچول شوي دي چې په دغو سیالیو کې 10 ټیمونو برخه درلودله. دغه لوبې له ډېره پخوا څخه په لوګر ولایت کې رایجې وې، نو چې د وخت په تېرېدو سره دغه لوبې له منځه تللې وې. نو د عمومي ریاست په هدایت سره دغه لوبې موږ غواړو چې بېرته په لوګر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې راژوندۍ کړو. په ورته وخت کې د دې لوبې لوبغاړي د توپډنډي په ترسره کېدو خوښ دي او ژمنه کوي چې د سپورت امریت په همکاري به دا لوبې لا ډېرې دود او پیاوړې کړي. این بازی که شما فعلا تماشا میکنید میبینید این بازی توپدنده است. این از خیلی وقت پیش مانده، ولی ما چند سال میشه شروع کردیم این توپدنده را. این به خاطر شروع کردیم که جوانای ما هم ورزش کنن، هم صحت بر صحتشون خوب است. د توپډنډي مینوال هم د دغو لوبو د نندارې لپاره راغلي او له مسؤلینو د یادو لوبو د لا ډېرو سیالیو د جوړولو غوښتنه کوي. 100 سال قدامت تاریخی داره این بازی. زمان سابق که برای ما پدرای ما باباهای نکاهای ما قصه میکردیم، بازی از اون وقت زمان از حال نیست. دا یادونې وړ ده چې د توپډنډي لوبه د لوګر ولایت په ګڼو ساحو کې د ژمي په راتګ سره پیلېږي.